بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو اوریدونکو، لیدونکو، زده کوونکو ورونو او خویندو، تاسو ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم. تیر درس موږ 209 صفحه لوستلې وه. نن انتقالیږو 208 نمبر صفحې ته. نهمه وحده، 450 درس، دریم تدریب. یو ځل بیا یادونه کوم چې هغه ورونه او خویندې چې په دې درس کې موږ سره یو ځای کیږي، د دې ځای نه تاسې شروع نشئ کولی. تاسې باید د همدې چینل پلی لیست ته لاړ شئ. په پلی لیست کې د العربیة بین یدیک په نوم فولډر دی. هغې فولډر کې د العربیة بین یدیک ټول درسونه د اول نه باید تعقیب کړئ تر څو وکولی شئ چې په روانه عربي ژبه خبرې وکړئ. دريم تدريب دي. التدريب الثالث، دريم تمرين، اقرأ الفقرة ثم أكمل العبارات. دغه باراگراف ولولئ او بیا عبارات مکمل کړئ. دلته داسې عبارات درکړي چې نیمه دي، خالي ځایونه یې پرېښي دي، موږ او تاسې به یې پوره کوو، مکملوو. نو دریم تمرین اول ځل ولم، بیا یې معنا کوم. الأسرة تسكن الآن في شقة جديدة. الأسرة تريد بعض الأثاث. يذهب الزوج والزوجة إلى قسم الأثاث. هذا أثاث جميل جدا. ماذا تريد الأسرة؟ تريد ثلاجة وفرنا وسخانا وتلفازا. تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ، وتضع السخان في الحمام، وتضع التلفاز في غرفة النوم. الشقة الآن جميلة جدا. اوس معنا کوم. الاسرة کورنۍ، فامیل، تسکن اوسیږي، الان اوس، فی په، شقة اپارتمان، جدیدة نوی. الاسرة تسکن الآن في شقة جدیدة. کورنۍ اوس په نوي اپارتمان کې اوسیږي. الاسرة کورنۍ، تريد غواړي، یريد د مذکر لپاره، تريد د مؤنث لپاره. خو کورنۍ الاسرة چونکې په عربي ژبه کې مؤنث اسم دی، نو تريد ورته وایو. الاسرة تريد کورنۍ غواړي، بعض الاثاث، بعضې یا یو څه سامان. اثاث لاندې ذکر هم د دې کور کې چې څومره دغه سامان او شیان په کاریږي، که الماری دا او که تلویزیون دی، که کوچ دی، که داش دی، که لوښي دي، دې ته موږ په عربي کې په کل کې اثاث وایو. نه پوهېږم پښتو کې ورته سامان، شیان، هر څه چې وایو، کېدای شي تاسې پرې ښه پوهېږئ. نو یذهب زی جریان حالت دی. موږ په عربي کې 3 زمانې ویلي. نه پوهېږم چې د نحو او صرف په برخه کې مې تشریح کړي که نه. که نه وي نو انشاءالله نږدې وخت کې به هغه هم شرحه کړم. ماضي زمانه ده، مضارع زمانه ده او امر زمانه ده. مضارع زمانه چې ده دا اوس او راتلونکی دی. نو یذهب زی اوس جریان دی. یذهب الزوج میړه زی، و زوجة ښځه. اصلا زوج میړه ته او زوجه ښځې ته نه وایي. زوج دام زوج دی، ښځه هم زوج کېدی شي. زوج اصلا جوړې ته وایي، هر څه یو جوړه لري. نو بیا دلته مذکره جوړه چې ده هغه نارینه دی، او ښځه جوړه چې ده هغه ښځه ده. نه پوهېږم څنګه مې ویلې. په هر صورت الزوج، یذهب الزوج میړه ځي، والزوجة او ښځه هم ځي. یذهب الزوج والزوجة، ښځه او میړه ځي. الى قسم الاثاث، د سامان برخې ته، کوم ځای کې البته حتما به دا کوم غټ سټور، کوم غټ مغازه چې به داسې وي چې د کور سامان چې دی دا په کوم خاص برخه کې وي. نو هلته چې ګوري، هذا دا، اثاث سامان، جمیل ښایسته، جدا ډېر. هذا اثاث جمیل جدا، دا ډېر ښایسته سامان دی. ماذا تريد الاسرة کورنۍ څه غواړي؟ تريد غواړي، ثلاجة فرج، یخچال، وفرنا او داش، وسخانا او بچ ګرموي، نو مې رانه هیر شو، گیزر، وتلفازا او تلویزیون.
تضع الزوجتو ږدي کیږدي پټ انګلیش کې چورته پی یو ټي پټ وایو کیږدي الزوجتو ښځه الثلاجة فریج والفرن داش فی المطبخ په اشپزخانه کې وتضع او ږدي السخانه گیزر او بچ ګرموي تشناب کې او اشپزخانه کې منګه خو سر تشناب او اشپزخانه کې استعمالو نه پوهېږم نور نړۍ به په نورو کوټو کې هم استعمالوي والله اعلم او یا به یو غاټ گیزر ږدي چې ټول کور لپاره استعمالیږي د هر چا پرمختګ او مالدارۍ پورې تړلې موضوع ده نو وتضع السخان او گیزر ږدي فی الحمام په تشناب کې وتضع او ږدي التلفاز تلویزیون فی غرفة النوم د خوب په کوټه کې ځکه چې خوب او تلویزیون سره د دې چې د علماء النفس یا د طب په اساس دا یو غلط کار دی چې کومه کوټه کې ته ویده کېږي هلته باید تلویزیون نه وي چې خوب په راحت او آرام کې ترسره شي په هر صورت موږ د دې کورنۍ په داخلي چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوو الشقة الآن اپارتمان اوس جمیلة جدا ډېر ښه دی جمیل ولې نه وایي ځکه اپارتمان په پښتو کې نارینه دی او په عربي کې اپارتمان الشقه ده نو ښځینه نوم دی اپارتمان په څه ښایسته شو په تلویزیون ښایسته شو په هر صورت نو دلته چې دی دا درس موږ وویلي په کوم ځای کې چې مو ستونزه وه صحیح پرې پوه شوي نه وئ زما دغه کمنټونه زه نشم جوابولی څه ریسټرکشنز لګېدلي دي زما په یوټیوب چینل والله اعلم چې څه موضوع ده نو تاسو کولی شئ همدا واتساپ شمېرې ته زما خپله پوښتنه راولیږئ الاسرة تسكن في شقة جديدة په نوي اپارتمان کې اوسېږي رښتیا زه خو باید دا حل نه کړم دا باید تاسې حل کړئ که ستونزه وه بیا باید مانه پوښتنه وکړئ التدريب الرابع څلورم تمرین اقرأ الفقرة باراگراف ولولئ ثم اجب عن الأسئلة او بیا سوالونه جواب کړئ دا سوالونه دي دا هم سوالونه دي نه کله سواله دي دا ټولو جوابونه په دې کې شته دی زه دا درس وایم ترجمه کوم یې تاسې بیا سوالونه جوابوئ الاسرة کورنۍ تذهب زی الى السوق بازار ته مدینه ښار سوق بازار نو د ښار او بازار ترمنځ تاسې خپله فرق پیژنئ زه یې نه وایمه الاسرة تذهب الى السوق یوم الخمیس کورنۍ بازار ته ځي د پنجشنبې په ورځ فی المساء په ماښام کې للتسوق شاپنګ لپاره پښتو کې ورته څه وایي سودا اخیستل به ووایو نو تسوق شاپنګ ته وایي هغه څه چې موږ یې اخلو خریداري ورته ووایو الاسرة کورنۍ فامیل تذهب زی الى السوق بازار ته بالسیارة په موټر کې الام مور تريد غواړي سمكا ماهي وبيضا هګۍ وطماطم او ټماټر رومیان والاب او پلار يريد غواړي صحيفة وكتابا مجله هم عربي نوم دی خو نه پوهېږم صحیفې ته زه خاص څه نوم ویلم همدا مجله صحیح ده وکتابا او کتاب والابن او که تاسې ورته ښه نوم پیدا کړه صحیفې ته کمنټ یې کړئ زه به یې هم زده کړم والابن او زوی یرید غواړي قلما قلم والابن یرید قلما او زوی قلم غواړي والابنة او لور تريد غواړي دفترا کتابچه دفتر ته نه وایي دفتر ته عربي کې المکتب وایي المکتب یعنی دفتر او مکتب چې ښوونځی دی هغې ته په عربي کې المدرسه وایي والابنة تريد دفترا او لور کتابچه غواړي السمك ب40 ريالا ماهي په 40 ریاله دی والبيض ب7 ريالات او هګۍ په 7 ریاله ده والطماطم او رومیان ب5 ريالات په 5 ریاله دي والصحيفة بريال واحد او مجله په 1 ریال ده والكتاب ب20 ريالا او کتاب چې دی هغه په څو دی 20 ریاله دی والقلم ب3 ريالات او قلم چې دی په 3 ریاله دی
والدفتر او کتابچه ب4 ریالات په 4 ریاله دی. المطلوب 80 ریالا 80 ریاله غوښتل کېدونکي دي. یعنی دغه ټوله سودا چې دی په څو کېږي؟ په 80 ریاله کېږي. دا سوالونه دي تاسې حل کړئ، زده کړئ، ولیکئ. که کوم ځای کې ستونزه وه این جانب مو خدمت کې دی انشاءالله. 208 نمبر صفحه خلاصه شوه. انتقالیږو. ثانیا الکتابة دا و لوست. اوس لیک دا نو تقریبا بیخي کوم ماشومان که چېرته دا زده کړه کوي موږ سره په بخښنې سره زه به ډېر تفصیلي ونه وایم، کور کې چا نه مرسته غوښتلی شي او غټانو ته انشاءالله دا اسانه دی. الصل بین الحروف لتصبح کلمة کما فی المثال. دغه حرفونه دي دا سره یو ځای کوي لکه میم، عین، جیم، میم، معجم داسې یو ځای لیکئ. دفتر دلته صرف لیکئ دفتر. قلم نو دا انشاءالله سخته موضوع ده، زه به پکې پاتې راشم، دا به تاسو ته پرېږدم. التدريب الثاني دویم تدريب رتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة كما في المثال. جدجا دجاج دا څه دی؟ لام ح با یا. حلیب حلیب شیدې. تاسې هم داسې را جوړولی شئ. غیر مرتب جملې دي تاسې ترې جوړې کړئ. یا نون حافې زه هم ستونزې سره مخ کړم. حنیف 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 تاسې جوړ کړئ، کېدای شي ښه لفظ ترې جوړ شي. ثایا کثیر ډېر. زرع رزع ارز ارز دی وریژې. یکنسو جارو کوي. تذهبو تذهبو تاسې جملې را جوړېږي. التدريب الثالث دریم تمرین. اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال. دا نو قمیص لاندې قمیص ولیکئ. د قمصان جمع ده که نه؟ دا د قمصان لاندې ولیکئ. اطباق چېرته پلیټونه وي، یو پلیټ نه وي چې ډېر پلیټونه وي، د هغې لاندې به یې ولیکئ. نه قلم تاسو ته نه در کومه. په هر صورت ورپسې انتقالیږو. 210 صفحې. تصل بين كلمتين بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا كما في المثال. لتصبح یو لپاره، لتصبحا دو کلمو لپاره دی. نو ای خدمت من فضلك علبة ملح د مالګې ډبه یم. داسې تاسې یو ځای کوئ دی که انشاءالله داسې سخته موضوع نشته دی. که سخته وي هم تاسې ته به یې پرېږدم. التدريب الخامس رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال. القراءة هذا كتاب. هذا كتاب القراءة. دا جملة تاسي غير منظمة دي لك الملح علبة أريد علبة الملح د مالګې ډبه یې غواړم. دا به هم تاسې جوړ کړئ. که کوم ځای کې ستونزه وه نو ماته رجوع کولی شئ. املأ الفراغ مما بين القوسين كما في المثال. دغه خالي ځای به ډک کئ. په قوسینو کې چې دی د دې نه به لفظ راواخلئ. لکه هذا كتاب المعجم كقراءة. هذا كتاب القراءة. القميص ب20 ثوبا. قميص په څه ورته وایي؟ په 20 جامو دی نه، ب20 دینارا. هذا هو القميص الأزرق. آسماني. دا کوم خلک چې آسماني رنګ ته آسماني وایي، که د آسمان نوم نه وای نو دوی به څه رنګ بیا انتخابولی؟ دې نوم ته به یې څه ویلي؟ آبي. که اوبه نه وای، اوبه خو رنګ نه لري که نه؟ په هر صورت دا ستاسې داخلي مسله ده، زه پکې کار نه لرم. که آبي وایي که آسماني رنګ وایي، خو دا ستاسې مسؤلیت دی چې ښایسته نوم ورته پیدا کړئ. خپل نوم یې مثلا خرمایي دی، که خرما نه وي بیا به کوم نوم اخلي ورته؟ یا نسواري، نسوار نه وي بیا به کوم نوم اخلي ورته؟ دا رنګونه یې ټول همداسې کړي، خوراکي نومونه یې په ایښي دي که نه، سره دې چې انسخ کاپي. نسخ کاپي ته وایي عربي کې. انسخ مطلب دا کاپي که ازرق دلته مو لیکه، دلته احمر دلته مو لیکه، اصفر یعنی همغه ستاسې په لهجه به ووایم اسماني یا آبي او احمر سور او اصفر زیړ دلته یې ولیکئ. نو ماشاءالله وحده خلاصه شوه. دا وحده خلاصه شوه که نه نن د درس موډ کې وم چې څومره ډېر و هغه به م ویل. نو د نن لپاره همدومره درس بس دی. په لوی الله مو سپارم.
نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.